کمزورې او ناتوانه مور ځوان زوی ته مخ ور واړاوه او په ډېر عاجزۍ یې ورته وویل: زما ګرانه زویه، داسې وخت را روان ده چې زما به هغه نوره حوصله نه وي پاتې کومه چې مخکې وه. زه به ډېره ضعیفه شوې یم، خبرې به مې ګډې وډې شي، کیدای شي داسې وخت به راباندې راشي چې د ناتوانۍ له امله به مې حتی په خبرو نه پوهېږې. زویه، هغه وخت په ما سره ډېره ګزاره کوې او ما ته به وخت راکوې تر څو ما درک کړې. زویه، هغه وخت به زه دومره ضعیفه شوې یم چې خوراک به نشم کولی، لاس به مې لړزېږي، لباس به نشم اغوستلی او شاید را پورې په تنګ شي. ما سره به حوصله کوې زویه، او هغه وخت به در په یادوې چې دا ټول کارونه چې نن زه نشم کولی، یو وخت مې تا ته در زده کول. زویه، ستا په تربیت او پالنه کې مې خپله ځواني او ښایست ټول ختم کړ، تر څو تا تر بل هر چا ښکلی ووینم او له سیالانو سره دې سیال کړم. زویه، ته به په ژوند کې ډېر مخکې لاړ شي او په ډېرو شیانو به پوه شي. په کوم داسې څه چې زما سر نه خلاصېده، خاندې به نه راپورې، حوصله به نه راسره تنګوې. ته به زما سر سترګې کېږي او ما سره به د هغه شي په زده کولو کې مرسته کوې چې له پوهېدلو څخه یې عاجز اوسم. د ژوند په سختو مرحلو کې مې تا ته د ژوند کول هنر در زده کړ. ته مې د ادب او اخلاقو په زانګو کې وزنګولې، خوب مې په ځان حرام کړ، سختې ورځې شپې مې د دې لپاره در سره سبا کړې تر څو ته آرامه اوسې. تا سره به ډېر په مینه غږېدم، درد او غم خو پرېږده چې په تا مې تش شمال نه لورېده. خو زویه، ته نن ځوان شوې، را لوی شوې او له ما سره له خپلې بوډۍ مور سره په عادي خبره قهرجنه لهجه خبرې کوې، ما سره خبرې اړوې او زړه دې را سره تنګېږي. زه پوهېږم زویه، زما عمر په تیر حساب ده او زما ذهن، حوصله او خبرې لنډې او ګونګې دي، خو بیا هم ته زما اولاد یې او زما ژوند ټوله خوشبختي دا ده چې زه له تا سره یم. اوس هم تا باندې هغسې دردېږم لکه څنګه چې په ماشومتوب کې په تا مهربانه وم. زویه، ته چې پیدا شوې په هره سختۍ کې به له تا سره وم او ستا پالنه مې کوله. نن چې زه ستا مور بې وسه او ناتوانه یم، پر ما مهربانه اوسه او ما یوازې مه پرېږده. مور پلار ستاسو مال پیسې نه غواړي، بلکې هغوی ستاسو د ښو خبرو او نیک سلوک ارمانجن وي. ځینې نعمتونه انسان ته په ژوند کې صرف یو ځل ورکول کیږي. د میندو قدر وکړئ، په ژوندینې قدر وکړئ، کینئ ورسره، مجلس ورسره وکړئ، ځکه که یو ځل دغه نعمت له انسان نه واخیستل شو، بیا هیڅکله نه راګرځي. که نه نو پوښتنه یې له هغه چا وکړئ چې د چا مور نشته.